د امام احمد رحمه الله وفات ته او ځنکدن په وخت کې ابلیس په خپله حاضر شوی و. ولې حاضر شوی و؟ د څه دپاره؟ او لوی هدف به هم زموږ د دې واقعې نه هغه څه وي. عزتمندو، امام احمد رحمه الله دا ډېر د عبرت واقعه ده. دا لوی امام د ټوله دنیا یې پیژني. امام الدنیا هغې ته ویلی شوی دی، د ټولې دنیا امام اهل سنه هغه ته ویلی شوی دی. یو په هغه څلورو مذاهبو کې مشهور مذهب هغه ته منسوب دی، مذهب حنبلي. دا چې کله وفات کېده ابلیس هغه ته حاضر شوی و. واقعه اهل علمو ذکر کړې ده، وایي چې کله د بیماري پې سخته شوه، هغه د مرګ بیماري چې وه، وایي د باندې یو بېهوشي راتلله او خولې دغه کولې. نو یو ځل یې سخت شو او داسې کلمات یې ویله، لا بعدو لا بعدو. بیا چې کله په هوش کې راغلی خپل زوی ورته ویل چې پلاره تا خو داسې خبرې وکړې موږ پرې پوه نه شو دا دې څه ویله. هغه ویله ابلیس چې ابلیس خپله هغه رالی او دې کوټې په دې قنج کې ودرېده راته، قائم بحذائي، او زما څپړې لاس کې نیولې دي، عائض على انامله، او په خپلو ګوتو باندې چکونه لګول، او دا یې راته ویله چې یا امام احمده فتني، د ما نه خلاص شوې، روغ رانه ووتلي. وایي ما ورته ویل چې نه نه زه اوس هم خلاص نه یم ستا د فتنو د شر نه، په امان کې نه یم تر څو چې زه زما نه روح ختلی نه وي. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ امام احمد چې داسې لوی امام او بیا هم دونه خوف او یره ورسره ده چې زه ستا د فتنې او د شر نه اوس هم په امان کې نه یم تر څو چې د ما نه روح دا سالم وتلی نه وي. دا یو طرف ته که. دویم مهمه خبر هغه په دې قصه واقعه کې دا ده چې ابلیس شیطان دومره همت کوي او دومره حرص او غم هغه سره د زما او ستا د ګمراهۍ په باره کې چې خپله حاضرېږي داسې ځایونو ته. دا اوس ګوره امام احمد رحمه الله په خپله زندګۍ کې تیر نه ایسته، په آخري لحظاتو کې دومره خبره هم د هغې په باره کې غټه وه چې دې د خولې نه ایستلې وه چې ده ویلي و چې او زه تا نه خلاص شومه. ځان یو خپل نفس ته یو فعل نسبت یې کړی و چې او زه د نه خلاص شومه، ما د نه ځان خلاص. دا وړه معمولي مسله وه، خبره وه، لیکن هغه په نسبت غټه وه. د تاسو راشئ عزتمندو چې هغه امام احمد رحمه الله باندې دا کوشش کوي چې دا خبره به صرف ووایي چې او ما د نه ځان خلاص که تا نه بد شومه. دا چې موږ او تاسو باندې څومره کوششونه کړي دي او کوي. ډېر مسلمانان ورونه شته دی هغه د ګناهونو په بحرونو کې ورارتلي دي او هغوی به خوشحاله وي چې لا موږ هم کامیاب وي. آیا ډېر مسلمانان ورونه زموږ داسې نشته دی چې د ډنګ ټکور او د سندرو په سیندونو او بحرونو کې ورګډ کړي دي؟ آیا ډېر مسلمانان ورونه زموږ داسې نشته دی چې هغوی شراب څکي په دې بیمارۍ کې ورارتلي دي؟ آیا ډېر مسلمانان داسې نشته دی چې هغوی په غیبتونو باندې مبتلا کړي دي، ډېرې په دروغو باندې مبتلا کړي دي، ډېرې په جنګونو باندې، ډېرې په قتلونو باندې داسې نورې نارواګانې او غلاګانې دا کوي؟ تاسو سوچ کوئ عزتمندو، دغسې دا ابلیس شیطان زموږ د هلاکت دپاره دومره محنت کوي. باید چې موږ رایق شو، هره ګناه کې چې موږ مبتلا یي، کم یو ورور مبتلا یي، د هغې نه توبه وباسي، په دې خوشحاله نه شي. حرام مال تا لاسه چلی دی په دې کې ډوبي، یا دروغ وی، یا کنځلې کې، یا غلاګانې کې، یا شراب څکې، یا داسې نور نارواګانې کې، ته به دې خوشحاله نه شي. زندګي دې ښه ده، صحت دې ښه دی، کور دې ښه دی، ګاډی سره نه تباه یې کړي. د باید چې موږ ډېر هغه محتاطي او یخ یو د الله جل جلاله نه د میاشت دپاره توفیق دعا غواړو په هدایت همدغه رنګې په صراط مستقیم باندې د مضبوطوالي او د شیطان د فتنو نه د بچ کېدلو. نبي صلی الله علیه وسلم به هم یو د دعاګانو هغه دا دعا وه چې یا الله پاکه اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، چې ما د مرګ په وخت کې شیطان ګډوډ نه کړي. د دې وجې نه اهل علم وایي چې شیطان د مرګ په وخت کې هم سړي ته رارسېږي په آخري لحظاتو کې، او ډېر کوشش کوي چې په دې وخت کې څه کړم هغه زه ګډوډ کړم. نو غرض مې دا دی عزتمندو چې باید په خپل ځان باندې موږ محنت وکړو او د شیطان د جالون نه ځان خلاص کو، او په دې دنیا باندې او په دې نشو او په دې چرشو باندې ځان دوکه نه کړو.